آیا ایران بایلونکی دی او که امریکا بایلونکی ده؟ ایران بالاخره د جګړه بایلي. ایران به څومره نوره وړتیا ولري چې دغه ټول فشارونه دفع کړي؟ منفي عواقب یې دا نه و چې هغه د سمدستي څټک راواخلي او د سر وټکوي. دغه موضوع یادېږي هم نه. ایران هم په دې تمه و چې داسې یو ورځ به راځي، هغوی هم د جګړې ته آمادګي نیولې وه. د ایران هغه ظرفیتونه یې افشا شول. په نړۍ کې د جګړه چې د زما په نظر اقتصادي جګړه ده. د جګړې عنوانونه ایران بدل کړل که امریکا؟ اوس د امریکا خوښه ده چې امریکا د جګړه مخې ته بیایي او که شاته کېږي. او امریکا آیا غواړي چې دا جګړه پراخه کړي؟ ایران هم هلته په یمن کې ورته د حوثیانو ملیشې قوي کړي دي. ولې دوی د خپل لومړني نظر سره بیرته مخالف شو؟ د ناخوالو نه ده راوتې، د هغې څخه نه ده رغېدلې او ته درېمه جګړه خلاصوي. ایران کوم برخلیک ته وړي؟ کېدای شي هغوی هم تر اوسه پورې پټ دي یا په عملي شکل باندې جګړې ته راودانګي، چې هغه چین ده، روسیه ده او شمالي کوریا ده. ایران وتوانېږي چې د دوی په ملاتړ باندې دې جګړې ته دوام ورکړي؟ تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دې ته ضرورت پیدا شوی چې د بل چا څخه علني کومک واخلي. د یووالي خواته وړي او که د امریکا خواته به ویسي؟ ایران او د پاکستان ترمنځ د اعتبار مسله خرابه شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. په نن خپرونه کې د ایران او امریکا د جګړې په بېلابېلو اړخونو باندې خبرې کوو. امریکا له ایران سره د اټومي تاسیساتو او د یورانیمو د غني کولو په سر باندې شخړه راواخیسته. دغه شخړې ولې بېلابېل ابعاد پیدا کړه؟ په ایران باندې څومره بریدونه وشول او څومره فشارونه پرې راوړل شول؟ ایران دغه فشارونه څومره زغملي دي او نور به له دې وروسته څومره وکولی شي چې د امریکا فشارونه او بریدونه وزغمي؟ آیا جګړه د ایران او امریکا ترمنځ پاتې ده؟ اسرائیل شاته شوي دي په کامله توګه که نه؟ همدارنګه د سیمې نور څومره هیوادونه په جګړه کې راښکېل شوي دي؟ د امریکا متحدین څومره جګړې ته راغلي دي او آیا جګړې ته راځي او که نه؟ دغه جګړه به دوامداره وي او که مقطعي به وي یا به رالنډه شي؟ آیا د ایران سره خبرې اترې کامیابۍ ته رسیږي او که نه؟ د نړیوال نظم د مهار کولو او په نړیوال نظم کې د نوو قدرتونو د راټوکېدلو دپاره آیا د امریکا هڅه تر د دې پورې محدوده ده چې په ایران سره جګړې ته دوام ورکړي او په سیمه کې کړکېچ جوړ کړي، یا په نړۍ کې بېلابېل کړکېچونه چې هلته د اوکراین موضوع ده، د فلسطین موضوع ده او دلته د ایران موضوع کې یو نړیوال جګړیز آشر جوړ وي؟ آیا د نړیوال نظم د مهار کولو دپاره او د نړۍ د زبرځواک په میدان کې د امریکا د بیا پاتې کېدلو هڅه ده که نه تر شا نور ډیر مسایل شته دي؟ په دې ټولو اړخونو باندې مونږه نن له ډیپلوماټ، لیکوال او شنونکي ښاغلي قمر جبار خیل صاحب سره مرکه لرو. جبار خیل صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. سلام احساس صاحب، ستاسو نه ډیره مننه. جبار خیل صاحب، همدې نه راپیلوو چې د امریکا شعار د ایران په جګړه کې د ایران په جګړه کې دا و چې د یورانیمو غني کول، د اټومي وسلې تر بریده پورې د ایران رسېدل او د هغې مهار کول و. خو اوس دغه موضوع یادېږي هم نه. آیا جګړه د همدې دپاره پیل شوې وه او که هغه څه چې اوس د جګړې په میدان کې نوي رامنځته کېږي له وړاندې نه د دغه جګړې د ستراتیژۍ هغه اساسات و او د دې جګړې لپاره چې کومه بهانه جوړه شوله له مخکې نه دغه ټول مسایل په پلان کې وو چې دا به راپورته کېږي یا به حل کېږي او یا به د دې دپاره له ایران سره جګړه کېږي؟ اصلي هدف څه و؟ احساس صاحب، د عراق جګړه په 2003 کال کې هم په همدې اساس شروع شوله چې هغوی د ماس ډسټرکشن یا د لوی تباهۍ وسلې درلودلې چې بیا وروسته معلومه شوه چې هلته نه وې. او د ایران د اټومي دستګاه په ارتباط هم بعضې لیکنې چې موږ لوستې دي هغوی دا وایي چې هغه اټومي توانمندي چې ایران درلودله هغه تر دې حده پورې نه وه چې دوی وسلې پرې جوړې کړي، بلکې د
سوله ییزو مسایلو په خاطر باید ورنه استفاده وکړي، خصوصا د دواګانو د علاج معالجې په ارتباط باندې کېدای شي ورنه استفاده شوی وای، ځکه هغه فیصدي چې ورته په کار د یورانیم ته هغه فیصدي د دوی دغه ماشین آلات یا د تحقیق لابراتوارونه چې لري هغه ډیر زاړه دي، هغه فیصدي په اصطلاح عمره یورانیم غني کولای نشي. نو دا هغه څه دي چې موږ تاسو واورېدل. اما حقیقت دا ده چې په ایران کې د شاهي حکومت د لمنځه وړلو سره او د اسلامي جمهوریت رامنځته کېدل په 1909 کې د هغې نه وروسته د امریکا او د ایران کړکېچ شروع شوی ده، او د هغې نه وروسته د ایران سره د عراق جګړه کې هم دا ویل کېدل چې د امریکا لاس و. بیا د هغې نه وروسته دغه 40 کاله ایران هم په همدې تمه و چې داسې یوه ورځ به راځي، هغوی هم دې جګړې ته امادګي نیولې وه. اما د دې نه مخکې ډېر داسې برنامې جوړې شوې چې په ایران کې داخلي تغییر راسي، اما داخلي تغییر په ایران کې رانغی. بالاخره د ایران مخالفین خصوصا په منطقه کې چې اسرائیل دي هغوی په دې وتوانېده چې د امریکا حکومت یا هغه حکومت ډانلډ ټرمپ چې د انتخاباتي شعار سوله وه او د نه غوښتل چې په جګړه کې دخیل سي، ځکه د په اوله دوره د ریاست جمهوریت هم ډیره سوله ییزه دوره وه. نو هماغه و چې د بیا خلکو دوم ځل باندې اعتماد ور باندې وکړه، رایه ورته ورکړه. نو د ډانلډ ټرمپ غوندې یو سوله ییزه شخص دې ته مجبور سه چې په ځای د دې چې دوه جګړې ختمې کړي درېیمه جګړه هم شروع کړه. نو دې کې معلومیږي چې دې کې ډیر قوي لاس و چې د هغې یوه مثال دا ده چې مثلا دغه تېره هفته د امریکا معاون د ولسمشر معاون جي ډي وینس ویلي چې اسرائیل په امریکا کې په عامه افکارو باندې کار کوي چې د ایران جګړه اوږده کړي. یعنې دا د امریکا د ولسمشر د معاون د خولې خبره ده، زموږ د خولې خبره نه ده. نو دلته نور اهداف هم شته، او یو د لویو اهدافو څخه هغه د انرژي مسایل دي چې څنګه په انرژي باندې د امریکا په منطقه کې کنټرول پاتې سي، او دغه د انرژي ضرورت چې په منطقه کې ډیر زیات شوی دی، خصوصا د چین دپاره. روسیه خو خپل لري، اما خصوصا د چین دپاره څنګه د دې مخه ونیسي چې چینایان مطلق کنټرول د انرژي په لاس کې ونیسي. جواد خیل صاحب، د جګړې دغه اوسني ابعاد لکه د انرژۍ موضوع چې تاسو یاده کړله، دا په لومړیو کې هیڅ مطرح نه وه. همدارنګه د سیمې د قدرتونو سره د ایران لاس لرل یا په عربي هیوادونو کې د دغسې یو انګیزې پیدا کېدل چې یو کمزوری ایران په خوا کې ولري یا د ایران هغه ظرفیتونه یې افشا شول، دې جګړې ته نور ابعاد ورکړل، او که نه دغه له مخکې نه هغه پلان شوي مسایلو چې د ایران په جګړې کې به یو په یوه باندې دې ته ورځي او بیا به د دې له لارې په ایران باندې فشارونه راځي. نو جګړه خو داسې ده احساس صاحب چې دغسې جګړه چې د امریکا غوندې یو قوت پکې دخیل هغه بې پلانه نه طرحه کېږي، نه جوړېږي. هغه په اساس د یو پلان باندې نښتې سي، او طبقه په اوله خو طبعا د هرې جګړې دپاره د هرې ګرمې جګړې دپاره رواني جګړه مهمه ده چې رواني جګړه مخ په وړاندې لاړ سي تر څو د خلکو افکار هغې ته آماده کړي چې د هغې جګړې څخه حمایه وکړي. نو زه فکر کوم دلته هم هماغه موضوع وه. تاسې څه موده مخکې ولیدل چې په وینزویلا باندې هم د ډانلډ ټرمپ حکومت حمله وکړه، د هغه ولسمشر او ښځه بندیان کړه، اما حکومت په خپل ځای پاتې سه. اما د هغې نه وروسته ډېر زر د انرژۍ مسله هلته شروع شوه، د انرژي قراردادونه او د انرژي کمپنۍ هلته لاړې. نو په نړۍ کې دا جګړه چې ده زما په نظر اقتصادي جګړه ده. بهانې ورته پیدا کیږي، بهانې ورته جوړېږي، پیدا کیږي په مختلفو اشکالو باندې، مختلفو شکلونو باندې. اقتصادي جګړه ده او موږ پکې دخیل یو، خصوصا د کورونا د وایرس نه را په دې خوا دا څوم کال شو، اووم کال شو په دې جګړه کې ټوله دنیا دخیله ده. جبار خیل صاحب، د جګړې اوسني عنوانونه او د لومړۍ ورځې عنوانونه هغه چې په میډیا باندې راتله، هغه چې د میډیا هیډلاینونه به یې جوړول، د جګړې عنوانونه ایران بدل کړل که امریکا؟ د جګړې دواړه بدلوي. احساس صاحب دلته صرف ایران او امریکا نه ده، یو خو دلته افراد صلاحیت نه لري. دا جګړه ډیره عمیقه ده
هم د امریکا د غرب له خوا نه، د امریکا د خوا نه، او هم د ایران د خوا نه. ایران خپل متحدین لري، امریکا خپل متحدین لري. او د ایران متحدین خو ښکاره متحدین هغه د معلوم دي چې سره له دې چې روس او چین دا وایي چې موږ په ایران باندې وسله نه پلورو، ډانلډ ټرمپ سره یې وعده کړې ده. اما دا خبره زه خو شخصا زما دپاره به مشکل وي چې دا خبره ومنم، ځکه ایران، روسیه او چین او شمالي کوریا دا د ایران هغه متحدین دي چې په ښکاره ورسره ولاړ دي. او دا هغه شمول د ایران د څلور واړه مملکتونه دوی ډیر خودکفا دي د اسلحې د جوړولو په چوکاټ په بخش کې. دوی د هر قسمه اسلحې جوړولو توانمندي لري. او بله مسله چې په دې جګړه کې راغله هغه دا وه چې ایران په عملی جګړه کې پخوا به د نظامیان اکثرا تطبیقات ساختګي سناریوګانې جوړیږي چې پخوا به په افغانستان کې به د دشت سقاوه کې کېدل. نو دوی اوس په عملی جګړه کې تطبیقات وکړل، خپل عسکر تربیه کړل. نه یوازې عسکر تربیه کړل بلکې هغه سلاګانې چې جوړې کړې وې هغه تجربه کړې نه وې، هغه ټولې تجربه کړې. نو اوس ایران په اصطلاح پښتو یو متل د وای مار ته مړ نه کړ لنډای دی کې. اوس ایران نور هم په نظامی لحاظ باندې قوي کېدی شي. هغې معنا دا ده چې دوی ته د خپلو وسلو توانمندي معلومه شوه او دوی اوس پوهېږي چې هغې کې څنګه اصلاحات راولي چې نور یې هم قوي کړي. جبار خیل صاحب، د اسرائیل او د ایران جګړه چې په لومړیو کې دغه خبره توده د اسرائیل او د ایران ترمنځ وه، خو په دې وروستیو کې د اسرائیل او د ایران ترمنځ په رقابتونو، د دوی ترمنځ په جګړه، د دوی ترمنځ په یو بل د بریدونو خبره سړه ده. اسرائیلو پښه شاته کړې ده د جګړې نه. هغه په دې معنا چې اسرائیلو جنگ شروع کړ، جنگ کې امریکا دخیله سوه. هدف دا و چې امریکا پکې دخیله شي. نور هغوی خپل هدف ته رسېدلی دي. اوس د امریکا خوښه ده چې امریکا د جګړه مخې ته بیایي او که شاته کېږي. که مخې ته بیایي هم پکې د امریکا زیان ده. امریکا پکې دخیله ده په هر په اقتصادي لحاظ، په جاني لحاظ. دغه ده تېره هفته 3 کسه امریکایي عسکر په اردن کې مړه شو او په میلیاردونو ډالر مصرفېږي. او که تر شاته کېږي هم یو مشکل رامنځته کېږي، ځکه دا د ضعف نقطه ده چې په څه شکل باندې راشاته سي. نو اوس دغه ذهنیتونه دلته هغوی مطالعه کړي دي او فکر نه کوم چې دا جګړه زر ختمه شي. عربي هیوادونو تازه سعودي عربستان بریدونه کړي دي پرون. یعنی جګړه په همدغه محدوده حلقه کې پاتې کیږي او که د پراخېدو په حال کې ده، او امریکا آیا غواړي چې دا جګړه پراخه کړي؟ جګړه په دغه شکل چې روانه ده، په همدغه شکل به روانه وي. زه فکر نه کوم چې دې نه زیاته پراخه شي. همدغه یو بل باندې به ډزې کوي. زه فکر نه کوم چې پیاده قواوې دې په دې جګړه کې په اصطلاح هدف مې دا و چې مثلا سعودي اوس په جګړه کې تازه راښکېل کېږي، همداسې د سیمې نور هیوادونه، آیا نور هیوادونه به په دې جګړه کې راښکېل شي؟ دغه جګړه اول نه راښکېل، یعنی نورې جبهې به پکې خلاصې شي، په نورو هیوادونو کې به دغسې د جګړې سنګرونه رامنځته شي. د سعودي او د ایران رقابتونه خو د ډېر پخوانه دي. حتی افغانستان هم د دې رقابتونو په نتیجه کې ډېر متضرر شوی. موږ تاسې ولیدل چې دغه دارالامان قصر هم د سعودي او د ایران په رقابتونو کې وسوځېد او له منځه لاړ ټیکه ټیکه سه تر دې حده پورې. اما او دا شی فکر نه کوم چې ډیر زرم له منځه لاړ شي. دا رقابتونه تاریخي رقابتونه دي د صفویانو د امپراتورۍ څخه را په دې خوا، او دا ادامه لري. او عربستان او سعودي عملاً په دې جګړه کې شریک ده، خصوصا د پرونی قرارداد نه چې د امریکا ورته اجازه ورکړه چې دوی خپل اتومي اصلي جوړ کړي، اتومي قرارداد ورسره وکړي. د هغې نه وروسته بالکل عملاً دخیل ده. او د ایران هم هلته په یمن کې ورته د حوثیانو ملیشې قوي کړي دي. هغوی هم هغه د خپل عملیات جاري ساتي. دلته یوه پوښتنه بل هم کوم، آیا دا تحلیل سم دی چې امریکا په دغه جګړه باندې یوازې نه چې ایران ځپي، دلته د اسرائیلو په ملګرتیا باندې د عربي هیوادونو هغه اقتصادي ځواک چې دلته رامنځته شوی دی، چې د نړۍ سوداګر راغلي دلته پانګونه کړې ده، دلته د یو لوی اقتصادي پوتنشل موجود دی، د دې ضعیف کول هم غواړي. آیا دا تحلیل سم دی؟
فکر نه کوم هغه په دې معنی چې په عربي نړۍ یو خو درته وایم چې عربي نړۍ نه یوازې په امریکا په عربي نړۍ کې ډیره سرمایه گذاري کړې ده، ډیره دخیله ده، بلکې عربان په امریکا کې به حد زیات دخیل دي او سرمایه گذاري کړې ده. نن په واشنگټن ډي سي کې د قطر به کېدای شي یو تر ټولو نه لوی مملکت دی چې د سرمایه گذاري کړې ده. په بالټیمور کې د مریلند په ایالت کې د شیخ زاید په نوم باندې د امریکا یو د ټولو نه لوی شفاخانه وجود لري، روغتون هلته د نیورو سرجري په ارتباط باندې. اما دغه شی دومره هغه نه ده. فکر نه کوم چې د امریکا وغواړي چې هغه عربي هیوادونه چې دوی متحدین دي هغه دومره ضعیف شي چې هغه د چین ته لاس وروږد کی یا د روسیې ته لاس وروږد کی. جبار خیل صاحب په لومړیو کې د ایران په جګړه کې د امریکا متحدین خاموش وو، ځینې حتی مخالفت کوو په ښکاره باندې چې دا جګړه باید ونشي. اوس تازه بریټانیا او معلومیږي چې نور د امریکا متحدین هم جګړې ته راودانګي. دوه اړخه ولې دوی د خپل لومړني نظر سره بیرته مخالف شو؟ آیا په دوی باندې د انرژۍ د شارک بندیده همدا وجه ده چې په دې کې د امریکا سره ملګرتیا کوي، او که د دې جګړې تر اخره به او د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره به د امریکا سره ملګرتیا وکړي، او بیا به په ایران باندې د دغه متحدینو د یوځای کېدو چې له امریکا سره یوځای شي، او کله چې دوی سره یوځای شوي دي یو هیواد ته اشر کړی دی، هغه هیواد ډیر برباد کړی دی. آیا د ایران برخلیک هم بیا همداسې کېدلی شي؟ او د پښتون هغه لومړنۍ برخه دا وه چې په لومړیو کې دوی مخالف وو، خو وروسته اوس ورسره په یوځای کېدو دي او لګیا دي د امریکا سره ملاتړ ته درېږي. مخالفت په دې مخالفت اوس هم شته ده. هغه په دې چې نړۍ تر اوسه پورې د کورونا، د یوکرین د جګړې او د غزا او د اسرائیل د جګړو د ناخوالو نه ده راوتې، د هغې څخه نه ده رغېدلې، او ته درېمه جګړه خلاصوې، درېمه جبهه خلاصوې. نو دا مخالفت وجود درلوده، او اوس ورسره یو ځای کېدل په دې دي چې د ایران په اصطلاح د هغه توانمندي ورته معلومه شوه چې د مملکت رښتیا یو توانمند مملکت ده، په نظامی لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، او هم په جغرافیوي لحاظ باندې دغه منطقه د هرمز د تنګي ارزښت ورته معلوم شو. که دلته ایران اوس همدغه قوت کې پاتې شي، دا به همیشه د نړۍ لپاره یو لوی جنجال او تکلیف به وي، او دا د انرژي او قیمتونه به همیشه همداسې لوړ وي. زه فکر کوم چې بیا هم بیرته راځو هماغه پخوانۍ خبره ته چې اقتصادي مسایل دي، اقتصادي ضربې دي چې نن نړۍ بیرته امریکا سره یوځای کېږي چې دا مسله راحل کړي. د امریکایي اهدافو دپاره به د دوی متحدین وکارول شي، او که نه هغوی به صرف د خپلو ګټو وټو پورې ورسره واوسي؟ امریکا باید په خپلو اهدافو کې به یا باید هغوی ګټې په اصطلاح مدغم کړي او یا به مدغم کوي. د دوی دغه ټولو یوځای کېدل د ایران دپاره یو لوی فشار دی. آیا د ایران اوسنی دریځ دغه ټول حشر ماتولی شي، یا د امریکا د متحدینو را یوځای کېدل او د ټول غرب درېدل د ایران پر ضد باندې، او بیا په سیمه کې هم د ایران سره مخالفتونه هغه د عربي هیوادونو، ایران کوم برخلیک ته وړي؟ نو که جګړه اوږده شي، دې کې هیڅ شک نشته چې ایران به ډیر متضرر سي، خو دلته دې نه هم تاسې سترګې نشي پټولی چې ایران هم مخکې مې یاده کړه چې هغه هم ډیر قوي او ځواکمن متحدین لري، او کېدای شي هغوی هم تر اوسه پورې پټ دي، اما په عملي شکل باندې جګړې ته راودانګي، چې هغه چین ده، روسیه ده او شمالي کوریا ده. جبار خیل صاحب، ګوره په زغرده باندې معلومیږي که مخکې تاسو د نورو هیوادونو خبره مو کړله چې هلته امریکا لاړله د انرژۍ زیرمې تر کنټرول لاندې واخیستلې، په افریقا کې هم دغه عیني مسله ګورو، اوس په ایران کې ګورو، یعنی هغه ځایونه چې هلته چین سرمایه گذاري کړې وه، که هغه ګوادرو ورته انعام نه کو، که هغه د سیپیک پروژه وه د پاکستان په ذریعه ورته نعم نه کړه او ویې دروله، که هغه اوس دغه په افغانستان کې یو کوچنی کوریډور دی چې د ایران سره یو لاره پرانیزي د چین، هلته هم د نامنیو هڅې کېږي، که هغه د هر چا په ذریعه باندې کېږي، د ایران سره د چین غښتلې ملګرتیا او بیا هلته دغسې یو حالت رامنځته کېدل،
او د چین دغومره خاموشي او په داسې حالت کې چې اوسه پورې چین او روسیا او د دوی هغه ملګرو د ایران سره دومره یو کومک ونه شو کولی چې هغه عادي پرمختللې الوتکې او طیارې پرې راوغورځوي. نو آیا د دې نه وروسته تمه کېدلی شي چې دا هیوادونه به د ایران سره ملاتړ وکړي یا به د ایران وتوانېږي چې د دوی په ملاتړ باندې دې جګړې ته دوام ورکړي؟ داسې ښکارېږي چې تر اوسه پورې ایران په جګړه کې مخکې روان ده. تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دې ته ضرورت پیدا شوی چې د بل چا څخه علني کومک واخلي. او ایران هم تاسو ته معلومه ده چې یو تاریخي مملکت ده. هغوی هم په ښکاره باندې هیڅ وخت دا اعلان نه کوي چې موږ د چا نه کومک اخیستی ده، ځکه دغه د کومک اخیستل دا په خپله د دوی د ضعف نښه ده. دا ښیي چې دوی ضعیفه مملکت ده. او ایران هغه خپله تربګیني خصوصا د عربي مملکتو سره هغه به تر اخره پورې مخ وړاندې بوځي. د ایران فشارونو باندې وروسته مفصل بحث هم کوو چې په ایران باندې کوم فشارونه دي، خو تر اوسه پورې چې کوم فشارونه راغلي دي په ایران باندې، آیا ایران د دې په دفع کولو کې تر اوسه پورې کامیاب بریښي؟ زما په نظر باندې ایران ګوري هغه څه چې توقع کېده چې ایران به څومره وځپل شي هغومره ونه ځپل شي. هغه څه توقع کېده چې ایران به څومره تخریب شي هغومره ونه شو، ځکه ایران په ډېره آمادګۍ سره وکولی شوی چې په اصطلاح خپل عملیات یا خپل په اصطلاح فشار په عربي مملکتو باندې د امریکا په متحدینو باندې دومره زیات کی چې امریکا د په اصطلاح د سیز فایر یا د جګړې او درولو ته مجبوره کی یا د اسلام آباد خبرو ته راولي. ایران زیرکه ډیپلوماسي هم لري او زیرکه استخبارات هم لري. آیا مخکې نه د همدغه حالاتو تابع کړې وه او اوس معلومیږي چې د اوږدې جګړې تابع به ولري؟ ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې ایران د هغې ورځې نه چې په امریکا چې په ایران کې دوی د اسلامي جمهوریت جوړ کړی د هغې ورځې نه تر اوسه پورې ګوره دوی په امریکا په ایران کې د زرو څخه زیات امریکایي وګړي تر ډېرې مودې پورې یرغمل وساتل. د دوی روابط د هغه وخت نه خراب شو او ایران د هغې ورځې نه د دې جګړې په تمه او آمادګي ورته نیولې وه. ایران پوهېده چې دا ورځ به پرې راځي او څنګه د دې ورځې سره مقابله وکړي، څنګه د داسې حالت نه ځان وباسي، د دې ټولو لپاره یې تدبیر نیولی و. د امریکا هغه دریځ چې دوی په ساعتونو کې، په ورځو کې، په اونیو کې یو هیواد تر کنټرول لاندې راوړي، ولې ونه توانېدل چې ایران سره آیا د فاصلې خبره ده، آیا د بحري سرحداتو خبره ده، آیا د ایران د پرمختګ خبره وه چې د نورو لکه وینزویلا موضوع، لکه نورو هیوادونو، لکه په عراق باندې چې امریکا برید کړی، لکه په افغانستان یې کړی، په نورو هیوادونو چې کړی، دوی په ساعتونو کې حتی په ورځو کې، په اونیو کې توانېدلي دي چې هغه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا چې په ایران کې اهداف ترلاسه نه کړه، اوس جګړه میاشتو ته غځېدلې ده، ممکن کلونو ته وغځېږي. آیا د امریکا دپاره اوس د جګړې په میدان کې هغه ځواک پاتې دی یا هغه نوم ورته پاتې کیږي یا هغه چې خلک ډارېدل د خلکو سره هغه ډار پاتې کیږي چې د امریکا په اړه به یې درلوده؟ هو د امریکا دې کې هېڅ شک نشته چې امریکا په نړۍ کې ټولو نه ځواکمن فوز لري. پخوا د امریکا فوز 5 بخشه درلودل، اوس حتی 6 چې د خلا فوز ده هغه هم تربیه کړی ده، هغه هم آماده ده. دا توانمندي که امریکا وغواړي چې خپل ټول په قوي قوت سره هلته لاړه شي، زه اوس هم فکر کوم چې په 40 ساعتو کې به ایران دړې وړې کړي او ایران به ونیسي. خو دلته د ولسمشر ټرمپ په مقابل کې چې د پوځونو عمومي قماندان ده یا اعلی قماندان ده، د هغه په وړاندې دلته مخالفتونه په امریکا کې هم دي. داسې هم نه ده چې هغه لاس دومره آزاد ده چې هر څه دی وغواړي هغه کولی شي. دلته په کانګرس کې په کومو نقاطو دي همدغه مخالفتونه؟ په کومو نقاطو دي جبار خیل صاحب؟ مخالفتونه دا دي چې دا جنګ ولې موږ شروع کړی او دا جنګ ولې موږ وکړو. حتی په خپل حزب کې ورسره خپلو متحدینو د کانګرس نه استعفا وکړه چې موږ اوله فیصله کړې وه چې خارجي جنګونه زموږ جنګونه نه دي، دا زموږ جنګ نه ده، موږ باید په خارجي جنګونو کې خپل ځان دخیل نه کړو. او دا یو د جورج واشنګټن چې د امریکا مؤسس ده، یو د هغه د مشورو د نصیحتونو څخه وه چې امریکا باید په خارجي جنګونو کې خپل ځان دخیل نه کړي.
او بل ج- موضوع د اراضي ده. او اراضي هم په جګړه کې مهمه ده. د ایران اراضي او د وینزویلا اراضي او د عراق په اراضي کې هم ډیر فرق ده. او ایران یو غلیظ ملک ده، لکه د افغانستان غوندې. هلته جګړه مشکله ده نسبت د نورو ځایونو ته. جبار خیل صاحب، له دې وروسته د ایران هغه وړتیاوې چې په جګړه کې به یې ولري، بیا به یې د جګړې سره په څنګ کې په سیمه کې هغه د وسلوالو ګروپونو چې هغه مخکې تاسو یادونه وکړله، چې په سیمه کې دغه جګړه شاید مختلف سنګرونه لکه څنګه چې آباد جګړې پیدا کړم، داسې مختلف سنګرونه جوړ شي د سعودي د پاره، د اماراتو د پاره، د کویت د پاره، د قطر د پاره، همداسې د نورو د پاره. ایران د دې لپاره څومره وړتیا لري په داسې حال کې چې د امریکا د فشار نقطې د ایران د اقتصاد ځپل دي، د دولتي خدماتو ځپلي دي، په منځ کې د خلکو په منځ کې کار کول او مخالفتونه خو تر اوسه پورې د امریکا د بریدونو نه وروسته، یعنی هغه څنګه چې اول کې د امریکا تحلیل او د نړۍ تحلیل هغه خو تر یو څه بریده پورې ناسم ووته او د ایران ولس خپل دولت سره ودرېدو. خو د فشارونو یو 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 لویه ضربه په ایران باندې د مختلفو ابعادونه، چې تیر ورځ هم د امریکا ولسمشر وړمه ورځ د هغوی یو څو هغوی په هغه باندې خبرې وکړلې په د امریکا د پیسو په کنګل کېدو، بیرته ایران هغې ته یو سخت جواب ورکړ. خو د مختلفو ابعادونه په ایران باندې فشارونه دي. ایران به څومره نوره وړتیا ولري چې دغه ټول فشارونه دفع کړي؟ که چیرته ایران سره د متحدین ولاړی، خو دا د اوږدې مودې لپاره کولی شي چې ایران په دې جګړه کې وجنګېږي. او که چیرته متحدین ورسره نه وي او ایران یوازې اوسېږي، او دا خو بېشکه چې امریکا همیشه متحدین لري، او که متحدین هم نه لري، د امریکا اقتصاد ډېر قوي دی د ایران په نسبت باندې. نو زه فکر کوم چې د ایران دا جګړه به که په دغه شکل په دغه ډز و ډوز باندې چې دا اوس روانه ده، خو دا به اوږده موده ونیسي. اما که د دې نه لږ پیشرفته شي، نو د ایران توانمندیانې به کمې شي، ځکه چې په عین وخت کې جګړه کول او اقتصاد قوي کول او د اسلحو جوړول دا امکان نه لري. بالاخره د دوی زیرمې ختمیږي. دا اوس هم دوی د انفلاسیون سره مخامخ دي. امریکا به نور لکه تاسو چې وویل چې پرمختللې جګړې ته به مجبوره شي. امریکا که چیرته د جګړه په سوله ییز شکل باندې ختمه نه شي، نو امریکا هیڅ وخت ماته نه مني. امریکا به د ایران د ځپلو لپاره هر هغه اقدام وکړي چې لازم ده. جبار خیل صاحب، له ورځې نه بلې ته امریکا په ایران باندې د خپلو امکاناتو چې دوی په لاس کې لري، جګړه ییز امکانات، له ورځې نه بلې ته یو نوي پړاو ته وړي، یو غښتلي پړاو ته وړي، او له ورځې نه بلې ته هغه خپلې نوې ورژن الوتکې په ایران باندې کاروي او اسلحې پې کاروي، تر اوسه پورې چې څومره کارولي دي. یو ځینې تحلیلونه او ځینې شننې چې له غرب نه کیږي، هغه دا دي چې د امریکا سره به هم نور د دې نه ډیر زیات پرمختللي وسایل نه، چې د لرې نه په د ایران سره جګړه وکړي، پرته د دې نه که اټومي وسلو ته لاس واچوي او یا هغه ویجاړونکو وسلو ته لاس واچوي چې هغه هیوادونه ویجاړوي. آیا فکر کوم چې دا به پروپاګاندا دي، ځکه چې امریکا یو قانون لري په نوم د ډیفنس اکټ یا د دفاعي قانون، چې دغه قانون په پلي کولو سره چې هغه کله فعال سي، حتی د موټرو فابریکې هم مجبورېږي چې سلاوي جوړې کړي. هماغه د ډیفنس اکټ دوی د کورونا په وبا کې هغه چې د اکسیجن ماشینونه پې جوړ کړل. نو دا امریکا به په ډیره اسانه باندې کولای شي. امریکا موږ تاسو په افغانستان کې ولیدل 20 کاله تیر کړل، او 20 کاله په افغانستان کې د امریکا مصرف په مراتب زیاتو نسبت د ایران د جګړې نه. او د ایران جګړه کولای شي چې 10 کاله نور هم داسې اوږده کړي. اما ایران به دا توانمندي ونه لري چې دوی 10 کاله نور هم وجنګېږي، ځکه چې د دوی د داخل نه ضعیفه کېږي، داخل نه خلک وږي کېږي، خلک د بیکارۍ سره مخامخ کېږي. بالاخره د داخل نه د دوی په مقابل کې خلک راپاڅېږي، سره له دې چې مخالفین هم د ایران د رژیم مخالفین هم نن د رژیم سره ولاړ دي چې خارجه یرغل پې سوی ده. خو اما هغه یو متل دی، او تا ګلون چې جزیرې پا، یو وخت کې به داسې حالت راځي چې به نشي زغملی چې دغه ناخوالې نورې په اصطلاح ځان تېرې کړي. ښاغلی جبار خیل صاحب، هغه هیوادونه چې اوس عملاً په جګړه کې ښکېل دي،
یعنی د ایران باندې د برید هڅه کوي او ایران په هغوی باندې برید کوي، او یا هغوی ایران ته سرخوږی جوړوي، ایران هغوی ته سرخوږی جوړوي. په سیمه کې کوم هیوادونه عملا جګړې ته داخل شوي دي؟ په هغه کې خو په سر کې سعودي عربستان ده. مهم. سعودي عربستان خصوصا د دې اوسني اټومي تړون چې مخکې مې یاد کړ د دې مسلې سره، ځکه سعودي عربستان همیشه د ایران رقیب په منطقه کې، مهم. او دغه رقابت به همیشه هغوی ژوندی وساتي. مهم. او یو د مشکلاتو نه یا د ستونزو نه بیرته ځو، کله نه کله باید سړی پس منظر ته هم لاړ شي. د مهم. سعودي ولیعهد یوه ډېره لویه اشتباه چې وکړه او هغه دا و چې کله د کورونا د ختمېدو نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن په میلیاردونو ډالر دلته د انفلاسیون د له منځه وړلو لپاره مصرف کړه. کله هغه ورغی سفر یې وکړ سعودي عربستان ته، د ورسره په موټ باندې ستړي مسې وکړه موټي، او دته یې ویل چې تیل زیات کړه، تیل استخراج چې د دنیا اقتصاد ضعیفه ده، اما د هغې خبره څخه انکار وکړ. مهم. د روسانو پلو ونیو. کله چې جو بایدن بیرته امریکا ته راغی، ژورنالستانو ورنه پوښتنه وکړه چې د ستا خبر ونه منله. هغه ډېر یو ساده جواب ورته ورکړ، وایي منفي عواقب به یې وګوري. مهم. منفي عواقب یې دا نه و چې هغه دې سمدستي څټک راواخلي او د دې په سر سر وټکوي. مهم. زه فکر کوم چې دغه د منځني ختیځ کې دا جګړې او بې ثباتي چې شروع شوې ده، دا د سعودي اشتباهات په دې کې شامل دي، د سعودي خودخواهۍ په دې کې شامل دي. مهم. اما اوس داسې معلومیږي چې سعودي بیرته خپل هغه پخواني عقل ته راغلی ده او پوهېږي چې هغه خپل پخواني متحد سره بیرته باید څنګه معامله وکړي. مهم. جوهرخیل صاحب، همدغه حالت د اسلامي هیوادونه د یووالي خواته وړي او که د امریکا خواته به ویسي؟ نو فعلا خو د امریکا خواته روان دي. د یووالي سوال خو په اسلامي مملکتو کې هېڅ پیدا کېږي نه، ځکه دوی دومره پاراګانده دي. تاسو یو څو کاله مخکې ولیدل چې حتی په خپله په منځني ختیځ کې قطر دوی واخیسته تر قیوداتو لاندې راوست. یعنی د قطر او د سعودي یو خلک دي، یو قوم ده، یو ژبه ده، یو مذهب ده. څه مشکلات خو دا د دوی د شخصي تربګنۍ د دوی سیاسي شعور له هغه حد ته نه ده رسېدلی چې دوی د یووالي هڅه وکړي او یو قوي اسلامي نظام رامنځته کړي، نړۍ رامنځته کړي. یو څه مسایل جبارخیل صاحب چې د نړیوال نظم په اړه باندې له وړاندې یادونه کېدله، د ایران د جګړې نه مخکې په هغې باندې بحثونه کېدل، او په د نوي نړیوال نظم په اړه باندې چې کومې خبرې کېدلې، د نوو هیوادونو، د نوو زبرځواکونو په منطقو کې د ځواکونو د راپیدا کېدو خبرې چې کېدلې، په دې کې د روسیا، د چین، د هند، د ایران، د سعودي عربستان د اقتصاد د لحاظه، او دا به ویل کېدل چې هیوادونه به یا د اقتصاد له مخې پاتې کېږي، یا به د پوځ د زور د مخې پاتې کېږي، یا به د سترو جغرافیا او د ملتونو له مخې پاتې کېږي. خو د ایران په جګړه کې په لومړیو کې ویل کېدل چې همدغه د دې نوي نړیوال نظم او په دنیا کې د نوي نړیوال نظم دپاره دغه حرکتونو پیل دی. خو د چین برخورد دمسې نه معلومیږي، د روسیه برخورد دمسې نه معلومیږي، د هند هم څه برخورد نه معلومیږي، او تر اوسه پورې ایران په دې جګړه کې ځان ته پاتې دی. آیا د دې نه معلومیږي چې بیا هم امریکا یا قطاز ده او د نړیوال نظم کومې خبرې چې کېدلې یوازې د دې دپاره وي چې هغه کوم هیوادونه سرخوریه یا لاسجګیه چې هغه معلوم شي؟ احساس نړیوال نظم په هغه وخت کې منځته راځي چې په دنیا کې، په نړۍ کې داسې یو بل ځواکمن هیواد رامنځته شي لکه امریکا. دې کې هېڅ شک نشته چې د چین اقتصاد ډېر قوي ده، نن په نظامي لحاظ ډېر قوي ده. اما که تاسې لاړ شئ د چین خلکو وګورئ، د چین ولسونه وګورئ، هلته تر اوسه پورې هم ډېر غربت ده، ډېره بېچارهګي ده، ډېر مشکلات دي. اما په امریکا کې د ملت په سطح، په ډېره ټیټه سطح باندې دغه غربت او بېچارهګي له منځه لاړه ده. دلته د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر ډېر د پخوا نه راغلی ده. دغه تغییر چې دغه شکل چې په امریکا کې خلک ژوند کوي،
دا 100 کاله پس هم چین نشي کولای چې خپل وګړو سټیزنو ته ته دا یا نه د خپل مملکت اتباعو ته دغه زمينه مساعده کی. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د امریکا یا کتازي ورته نشو ویلې ولې د امریکا نفوذ په دنیا باندې پاتې ولې امریکا هم باید په دې پوه شي خپل خارجي پالیسیو کې تغیرات راولي. هغه تغیرات چې د 2001 کال د حملو نه وروسته د امریکا په پالیسیو کې راغلي دي هغه به د همیشه لپاره قابل تطبیق نه وي. ځکه د دومره جګړې نه وروسته چې امریکا کومه پالیسی نیولې و یا کوم په دنیا ته کوم د دوستۍ لاس وړاندې کړی و فکر کوم چې هغه ډیر موفق و ډیر کامیاب و نسبت لدینه چې دوی په افغانستان کې د تروریزم جګړه شروع کړه د تروریزم پر ضد. جبار خان صاحب د سعودي په اړه باندې تاسو خبرې وکړې خو د سعودي سره د اټومي تاسیساتو د جوړولو د تړون ترڅنګ د اسرایلو د رسمیت پیژندلو خبره هم مطرح وه. آیا سعودي به اسرائیل په رسمیت وپیژني له امریکا سره به دا همغاړي وکړي یا د ملګرتیا به ورسره وکړي؟ زه فکر کوم چې دا کار به وکړي سعودي. خو سعودي به کېدای شي عین زمان کې دا پیشنهاد هم امریکا ته وکړي چې امریکا د فلسطین په رسمیت وپیژني من حیث د مملکت. زه فکر کوم چې دغه په اصطلاح جرګه به اوس هم روانه وي. دغه خبرې اترې به اوس هم وړاندې وروسته کېږي. دا کار به د امریکا د ملګرتیا په خاطر باندې وکړي او که په سیمه کې د روانو سیاستونو په خاطر به وکړي؟ سعودي دا کار د خپل بقا په خاطر. د اسرائیلو بقا د سعودي د پاره هم خطر ګڼل کیږي. نو سعودي به څنګه د خپل بقا لپاره دا کار وکړي؟ نو کله چې اسرائیل سعودي اټومي قوت ولري اټومي نظام صلاحي په خپل لاس کې ولري دا په خپل د چې خپل بقا او خپل دفاع کولای شي او بل اسرائیل خپل ته اوس موجود دي. اسرائیل خو دوی له منځه وړای نشي. نو دا قوت ورسره د توانمندي ورسره شته. اسرائیل التشکر یا په رسمیت پیژندل یا نه پیژندل دا هیڅ کوم تغییر نه راولي. د دې تړون د مودې نه داسې معلومیږي د 10 کالو دپاره چې یعنی د سعودي سره په بیړه باندې دوی ته د قوت ورکولو یا د دوی د اټومي تاسیساتو په بیړه باندې د جوړېدلو یا د اسرائیل سره د سیال کېدلو یا په نظامی لحاظ باندې د ایران سره د سیال کېدلو یا د ترکیه سره د سیال کېدلو داسې څرک نه ښکاري. آیا دا موده ډیره اوږده نه ده؟ نه اساسا 10 کاله فکر نه کوم چې ډیره اوږده موده اوسېږي. ځکه دا موږ تاسې ولیدل د افغانستان 10 کاله ماموریت د امریکا 10 کاله ماموریت په افغانستان کې د سترګو پلک سره تیر شي. دا به هم تیر شي د 10 کاله د مملکت لپاره د مملکت په تاریخ کې 10 کاله دومره غټه مهمه خبره نه ده. اما بیرته راځو خبره دې ته کوو چې سعودي عربستان که اسرائیل په رسمیت وپیژني که ویې نه پیژني اسرائیل هلته پروت ده. خو زما په نظر باندې که چیرته اسرائیل او امریکا فلسطین ومني من حیث د مملکت او اسلامي نړۍ اسرائیل په من حیث د مملکت وپیژني کېدای شي دغه خشونتونه راکم شي کېدای شي دغه جنجالونه راکم شي او دغه جګړې په اصطلاح د ګرمې جګړې په ځای باندې سړې جګړې ته لاړه شي اقتصادي رقابتونو ته ولویږي. جبار خیل صاحب د فشارونو موضوع مو مخکې ویله غواړم چې یو څه په تفصیل باندې وغږیږو. په ایران باندې یوه عمومي پالیسي د امریکا په فعالیتونو کې دا ښکارېدله چې د عربي هیوادونو نه د ایران لمنه د دې لحاظه راټوله شي چې د دوی هغه اقتصادي وړتیاوې کمې شي. ایران په کور دننه ښکیل شي او د کور دننه ښکیلتیا یې دومره زوروره شي خلکو ته د خدماتو وړاندې کول دلته د اقتصادي مسایلو هغې ته ځان رسول د خلکو ستونزو ته ځان رسول بیرته تجارتي اړخ ته ځان رسول. په عین وخت کې تاسو چې مخکې یوه خبره وکړه تولیدات او د تولیداتو نه د دوی د پام اړول د فشارونو هغه مهم نقاطو. خو آیا اوسه پورې امریکا په دې باندې په دغه جګړه کې وتوانېدله چې د ایران لمنه د یو څه سیمو نه راټوله کړي که لا نه ده توانېدلې او ایران لا په کوشش کې دی چې دغه لمنه خپله نورې سیمې هم خپلې لمنې لاندې کړي؟ زه فکر کوم چې د ایران لمن راټوله شوې ده ځکه د ایران حملات په عربي مملکتونو باندې ګوره قطر یې وویشته کویت یې وویشته سعودي یې وویشته امارات یې وویشته نو د دوی ډیپلوماټیک روابط
په مطلق ډول باندې د هغو مملکتونو سره خراب شو. تر اوسه پورې دغسې په دغه اوسني تاریخ کې په دغه تېرو سلو کالو کې داسې څه نه وو پېښ شوي. نو دې نه پس په دا مشکل مهرباني اقتصاد د دې تقاضا کوي یا اقتصاد د دې وړ دی چې خوسیان هم دې وساتي، حزب الله دې هم وساتي او حماس هم دې وساتي او یا دې په سیمه کې نورې ملیشې هم ولري، یا په هیوادونو په داخل کې چې کوم سیاسي ګروپونه دي یا مذهبي دي د اهل تشیع او د سني او دا دې هم وساتي. د ایران په دې روانه جګړه کې به اقتصادي وړتیا دومره وي چې دغه کارونه چې مخکې کول بیا یې هم وکړي او هلته د دغه هیوادونو سره پرې رقابتونه وکړي؟ نه که چیرته دا جګړه دوام وکړي، یو کال نور دوام وکړي، دوی ته به د سپاه پاسدارانو حمایه کول هم ډېر مشکل شي، ځکه هغه هم ډېر مصرف لري. او دا خو ایران کې چون جګړه نه وه، ایران مخکې تاسو ویلې چې ایران ډېره سرمایه ګزاري په همسایه مملکتونو کې کړې وه، په عربي مملکتونو کې کړې وه، سره له دې چې په دوی باندې اقتصادي قیودات وو، ولې بیا هم دوی په ډېر مهارت سره خپل اقتصاد ساتلی و، ځکه چې د نفتو په لحاظ باندې یو غني مملکت ده. دوی دغه ملیشې نه یوازې په حزب الله بلکې په افغانستان کې هم دا ملیشې ایران د تېرو 40 کالونو ساتي او ساتلي دي. مخکې مې تاسو ته اشاره وکړه چې د دارالامان د قصر سوځېدل دا د ایران د ملیشو کار و. جبار خیل صاحب، یو استراتیژي دا هم وه چې د ایران ولس په دولت باندې د جګړې د پرلپسې جګړې له وجې نه بې اعتباره کړي، خو احساسات داسې معلومیږي د ایران د ولس چې دغه بې اعتبارۍ په ځای باندې د نظام اعتبار نور هم لوړ شوی او دا د امریکا د فشار یوه وسیله وه. آیا په دې برخه کې امریکا په خپل فشار کې ناکامه شوه؟ تر اوسه پورې خو داسې ښکارېږي چې د خلکو افکار یې په ځای د دې چې د ایران د حکومت پر ضد کې دي، بلکې د ایران د حکومت په طرفدارۍ واقع شو. اما که دا جګړه اوږده شي، که اوږده شي، ځکه تر اوسه پورې یو څه ناڅه د خلکو اقتصاد شته، یو څه ناڅه اقتصاد مخکې وړاندې کېږي. اما که اوږده شي، د اوږدې مودې دپاره خلک مجبوره کېږي چې د نظام د بدلون غوښتنه وکړي او د نظام پسې راپاڅېږي. د خبرو اترو بهیر په لوړه کچه، بیا په ټیټه کچه، بیا لوړې کچې ته رسول، بیا د خلکو دا باور کول چې جوړه وشوه د ایران او د امریکا ترمنځ، بیرته په سباله باندې جګړه پیلول، بیرته په سباله باندې د ایران د بندرونو محاصره کول، د هرمز خوشې کول او بیرته بندول. آیا د خبرو اترو پروسې ته باور پاتې دی د ایران او د امریکا ترمنځ؟ او د امریکا یو پالیسي دا هم بریښي چې دغه د خبرو اترو پروسه کې دا د ایران مسؤلین او چارواکي بې اعتباره کړي؟ دواړه غاړې داسې فکر کوي چې تر اوسه پورې د جګړې په اوږدېدو کې دوی ګټې کړي دي. د هغې معنا دا ده چې ایران داسې فکر کوي چې دا جګړه څومره اوږدېږي، په نړۍ باندې اقتصادي فشار راځي او عامه افکار په ټوله نړۍ کې په شمول د غرب د امریکا پر ضد کېږي، ځکه دا جګړه امریکا شروع کړې. هغوی دې خپل ځان ته دلته وایي چې موږ بری ترلاسه کړی ده. دا د هغوی خپل تاریخ د بري څخه. دې خواته امریکا چې ګوري، دوی وایي چې د امریکا متحدین په توګه مثال وایو اسرائیل تر ټولو لوی متحد چې دا جګړه شروع کړې ده، هغه هم خپل هغه 50 کلن یا تقریبا 40 کلن ارمان د زړه پوره چې د ایران ډېر تاسیسات له منځه لاړ، هغه له منځه لاړ چې څومره دا جګړه اوږدېږي، دومره د ایران خلک په تدریج سره ورو د ایران د رژیم مخالف کېږي، حتی طرفدار هم مخالف کېږي، د ایران اقتصاد ضعیفه کېږي. کېدای شي چې د دې چانس برابر شي چې ایران په داخل کې د ایران رژیم له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې دواړه چې دا وکړي چې دواړه په ګټه کې دي، ځکه دا جګړه مخکې روانه کړې ده او مخکې هم تاسو ته ویلي چې دا دواړه غاړې متحدین لري، دواړه غاړې مطلق صلاحیت نه لري چې څنګه دوی وکولی شي دا جګړه له منځه یوسي. په ایران باندې د سرحدي کړۍ راتنګول او د سرحدونو نه د ایران محاصره کول، د دوی تجارت محاصره کول، د دوی راشه درشه محاصره کول او د دوی په سرحدونو کې د جګړو او بلواو جوړول، دا هم د امریکا د فشار یو وسیله ده. په دغه برخه کې امریکا په دغه خپل فشار کې آیا بریالۍ ده؟ تر اوسه خو بریالۍ ښکاري، ځکه د منځني ختیځ نه د دوی لمن راټوله کړه، د دوی اقتصاد
هغه د اوس تاسې له ما نه ښه خبرېږي چې مطبوعاتو کې ناستې وضع قیمتي په ایران کې بې حده زیاته شوې ده. خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، ولې بیا هم د هر څه باوجود هم د خلکو مورال یو څه ناڅه تر اوسه پورې قوي ده. اما دغه قوت انسان تاسو ته معلوم ده چې انسان تغییر پذیر ده، عاجزه ده، ضعیف ده. بیا داسې حالات راځي، داسې نقاط رامخکې کېږي یا داسې علتونه رامخکې کېږي چې د هغې توانمندي نه لري چې هغه وزغمي. او او همدغه دا د زغم دا کمزوري کول د زغم کمزوري کول هم د فشارونو یو وسیله ده. واضح د خبره ده. زغم په کمزوري کولو کې د ایران ولس تر اوسه پورې کامیاب دی یا د دوی زغم کمزوری شوی دی؟ تر اوسه پورې خو به ووایو چې ولاړ ده. تر اوسه پورې ولاړ ده، تر اوسه پورې ځکه چې خارجي یرغل پې شوی ده. ایران یو تاریخي مملکت ده او په دوی باندې خارجي یرغل دا یو ډېره لویه خبره ده. اما دغه شی ضعیفه کېږي په تدریج سره. د فشارونو یوه بله وسیله د دولتي لګښتونو جګړې ته اړول او د ولس نه مخ اړول چې ایران دا پالیسي په نورو هیوادونو کې هم پیدا کړې ده یا پلې کړې ده او اوس په ایران کې هم همدغه پالیسي پلې کېږي. دا پالیسي په کامیابېدو ده، دا به ایران وځپي. د دوی د پالیسي همدغه پالیسي به د دوی د رژیم د سقوط باعث ګرځي. جبار خیل صاحب، بل فشار د امریکا چې په لومړیو کې پې خبرې مو کړې، دلته بیا غواړم چې خبرې پې وکړم. د امریکا اجماع یا د دوی ملګري او د ایران په وړاندې همیشه امریکا په دې ملګرو باندې په دې متحدینو باندې غږ وکړو، د ځینې سره یې حتی هغه لفظي شخړې هم راغلې او اوس دغه فضا داسې بریښي چې د دوی دغه متحدین چې په نورو جګړو کې ورسره پاتې دي اوس په ورو ورو د امریکا سره یو قدم په لاره باندې اخلي او د ایران په ضد ورسره درېږي او دا مخکې په تبلیغاتي ډول باندې په ایران د یو فشار په توګه باندې کارول کېدل او اوس دغه تبلیغاتي اړخ عملی جګړې ته راځي. دا به د ایران دپاره څومره خطرناک وي؟ دا به د ایران دپاره مشکل وي او د دې علت دا ده چې په اوله کې دا جګړه شروع شوه، د نړۍ دپاره داسې کومه علت وجود نه درلوده چې هغه د امریکا ملګرتیا وکړي په دې جګړه کې. اما اوس د هرمز د دنګي د کنټرول په خاطر باندې دغه یو ښکاره نمونه ده، دغه یو علت ده د دنیا دپاره چې که چېرته ایران دا شی په کنټرول کې ونیسي دا خو زموږ ټولو دپاره مشکل. نو ایران په خپله دا وسیله د امریکا په لاس کې ورکوي چې د امریکا متحدین د امریکا سره ودرېږي. ایران دغه د هرمز کنټرول ساتلی شي یا تر څو پورې به وساتي یا تر کومه بریده پورې کولی شي چې دا چاره سرته ورسوي او دوی په نړۍ باندې دا فشار راوړي یا لکه څنګه وایو چې وایي میخه زورینو کټیله ډب ورکوه، دوی په نړۍ باندې د هغه فشار راوړي چې په دوی باندې د تیلو د کمښت دغه یعنی دغه یو لوی تجارتي ترانسپورټي او اقتصادي شارک په نړۍ باندې بند کړي. ایران به څو پورې دا وړتیا ولري چې دغه بند کړي او آیا داسې څه لیدل کېږي چې نړۍ د امریکا په ملګرتیا راشي او دغه کنټرول به د ایران نه والي؟ د ایران داسې فکر کوي چې که چېرته دغه جګړه په دغه شکل سره مخ په وړاندې لاړه سي او دوی سره د کنټرول موضوع مطرح د هرمز تنګی په کنټرول کې ایران په دې پوه ده چې دا کنټرول دوی د ابد دپاره نشي کولی. ولې ایران دلته یو معاملې پسې ګرځي. ایران د حق العبور اخیستلو پسې ګرځي. ایران دلته اوس غواړي چې د نړۍ سره اقتصادي معامله وکړي. دا اوس هم د جګړه چې روان د خبرې چې ناکامې شوې او بیرته جګړې ته خبره ووته، خبره همدغه وه چې د حق العبور خبره وه، د کنټرول خبره وه، اقتصادي خبره وه، په پیسو سره جوړ رانغلی او نړۍ هم نه غواړي چې دومره کنټرول د ایران ته ورکړي. که ایران بالاخره د خبرو میز ته کینی، ځکه ایران نشي کولی چې دا جګړه اوږده وساتي او نړۍ یې ساتلی شي. ایران دې په دې باندې پوه شي چې که امریکا په افغانستان کې 20 کاله ماموریت وساته نو 40 کاله د هرمز په تنګي کې هم ساتلی شي.
اما ایران دا شی د څلورو کالو توانمندي هم نه لري. جبار خان صاحب، پاکستان د امریکا او د ایران ترمنځ د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې هغه د جرګه مارۍ کوشش هم کو، د منځګړیتوب کوشش هم کو. آیا هغه باور ورته پاتې شو یا دوی پکې ډیر کوچني ثابت شول، او اوسنی رول یې په دغه جګړه کې څه دی؟ اوسنی رول خو یې دا ده چې دغه پرون و کابل ورځ د ایران د پاکستان حکومت د حوثیانو ملیشو ته اخطار ورکړ. د طبي اخطار ورکړ چې د پاکستان په کشتۍ د ډز کړی و، دا به زموږ د امني امنیت سره تړاو ولري، یعنې به موږ اقدامات وکړو. نو دا په خپله د حوثیانو باندې حمله کول یا په حوثیانو باندې تعرض کول، دا په ایران باندې تعرض ده. نو دلته معلومیږي چې د ایران او د پاکستان ترمنځ د اعتبار مسله خرابه شوې ده، اعتبار دلته وجود نه لري. ځکه هماغه ده چې نن د عمان په اصطلاح جرګمار رامخکې شوي دي، قطر هم پکې دخیل ده، ولې نن د عمان جرګمار رامخکې شوي دي چې هغوی په اصطلاح په دې مسله کې خبرې اترې مخ په وړاندې بوځي، او د عربو سرداران دي. جبار خیل صاحب، پاکستان په دغه اعلان باندې چې حوثیانو ته یې کوي، په جګړه کې ورښکېل شوی دی؟ تر اوسه پورې نه، ځکه پاکستان د سعودي سره یو قرارداد هم لري. سعودي سره قرارداد هم لري، او که چیرته په سعودي باندې حملات زیات شي نو مجبور مکلف ته چې دوی سعودي ته عسکر ولېږي، ځکه قرارداد یې ورسره کړی ده. او سعودي پاکستان ته پیسې ورکوي، پاکستان په دې کې تاوان نه کوي په اقتصادي لحاظ باندې. پاکستان چې هر ځای ته جګړې ته ځي هغه خپل حقوزامه اخلي. اما په داخل کې هم د دې دومره مشکلات دي چې چیرته دوی خپل فوز یا خپل نظامی قوتونه د بل مملکت د دفاع لپاره واقف کوي یا هلته لیږي، نو خپل داخل کې به دوی څه کوي. نو دغه مهرباني دغه پرون هم ګوره په پټان کې په نظامی تاسیساتو باندې دوی حملې شوي دي. نو دوی داخلي کشمکشونه ډیر زیات شوي دي. ډیر زیات دي. جبار خیل صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، په دواړو برخو کې د ګټو وټو په جګړه کې او په نظامي غېږ نیولو کې آیا ایران بایلونکی دی او که امریکا بایلونکی ده؟ ډېر لوی سوال دی، ډېر وړوکي سړي نه وکړي احساس هیله کوم تاسو. داسې ده چې هغه انګلیسي کې یو متل دی، مانی ټاکس، پیسې خبرې کوي. نو که چیرته اقتصادي توانمندیو ته او نظامي توانمندیو ته د امریکا وګورو، نو فکر نه کوم چې ایران د ګټونکی اوسېږي، ځکه ایران ته په منطقه کې هم ډېر رقیبان پراته دي. او ایران په ټول د تاریخ کې داسې یو پالیسي نه ده غوره کړې چې هغه د همسایګانو د همسایه‌و د ثبات دپاره وي. دوی همیشه خپل همسایګان بې ثباته کړي دي. ایران په منطقه کې داسې خوشبینه نه لري، بغیر د همدغه څو ملیشونه چې په افغانستان او کې پخوا وې، اوس خو نشته ده، یا حزب الله ده او یا مثلا حوثیان دي. ایران بالاخره د جګړه بایلي. جبار خیل صاحب، ډېره مننه له ښه تحلیلونو نه مو، له وضاحتونو نه مو، له معلوماتو نه مو، او په بحث کې له ګډون نه مو ډېره مننه. تشکر، تاسو نه کور مو ودان. درنو لیدونکو، له ښاغلي قمر جبار خیل صاحب سره زموږ بحث تر همدې ځای و. تر بیا د الله په امان.